د جمعې ورځ وه. هلکانو ته مې وویل راځئ چې لاړ شو چکر له. سامان هم ګاډي کې واچو او روان شو چکر له الخور بیچ ته. قطر کې که هر څومره ګرمي وي خو الخور بیچ ډېر مزیدار وي، ډېر خوندورې اوبه دي هلته، یخې اوبه. او لاړو چکر له ووتو. دا راغی شارک او دا تاسو تاسې پته ده دا د الخور بیچ ډېره مزه یې وکړه. نور زیړی و او مازدیګری و او یخ اوبه وې او د الخور بیچ. دا راورسېد خارس سره د خپل ټیمه. میا صاحب خو تاسو تاسې پته ده د تعارف محتاجه نه دی او دا شارک دی. وایي چې راځئ د اوبو کې به چکر وو. موږ په اوبو کې هم ووخه چکر او میا صاحب سره ډېر ټایم بعد ملو شوي و، ګپې شپې مو لګولې. ډېره ښکلې هوا لګېده، ډېر ښکلې موسم و. او بس هغې نه ملګرو ته مې وویل ځه چې بس د دې ځای نه مخه وکړو، یو طرف ته شو ځکه چې د خوراک څښاک به هم غم کول غواړي. انور زیړی دی. د ګاډو نه بیا سامانونه راکوز کړه او هلکانو ته مې وویل درې واچوه. خو د درې اچولو نه مخکې لازم اوبه به چړکاو کوئ ځکه چې بیا شګې الوزي په سترګو کې او ماحول خرابوي. دا سایډ واله مو لګو پرده دې لپاره چې شګې را نه شي او موږ ته د ناستې دا ځای ګنده نه کړي. هلکان موږ سره الحمدلله ټیم برابر او همدان پکې یو سټایل جوړ کړ سیلفي. بیا یې د ګاډي نه سامانونه راکوز کړل او دا چې کوم درو لګیا دي زمونږ پړانګانه سامانونه راکوزوي. مخکې تاسو ته ښایو خجي دا ګډان راکوزوي د ګاډي نه. کامران واو ګډان یې راکوز کړه. اوس به دې ته زمونږ د کمزوري قصابان کینی او د یو ورور ورته کویله بله کړه. کامران چې کوم دنو یو طرف ته چای باندې کړه او بل طرف ته کویله. دا که زمونږ په ګردو کې سروغ ځای پاتې وي نو دا د هغې د تباهۍ دپاره تیارې شروع شو. سافټ ډرنکس ځکه چې تاسو ته پته ده دا د ګردو دپاره ډېر زیات مفید دي. دا وګورئ دا موږ صرف او صرف د ګردو د خرابونې کوشش کوو، لګیا یو. بس هغې نه هلکانو ویډیوز جوړې کړئ، ګپې شپې یې ولګولې او موږ ورته ځان تیار کړو چې یاره اوس به ورشو او اوبه لامبو ځکه چې بیا شپه کېږي او مشران وایي د شپې به اوبو ته نه کوزېږئ. بیا میا صاحب ګیر کړو او ورلم ښه ډېرې غوټې ورکړې. بیا ویې په یوازې راله غوټې راکړه که ته تکړی نو په یوازې مې ښه سم خوش کړم، سم سخی مې پې وکړه. بیا قربان علي راته په شا شو خو دله مې هم یو خطرناکه غوټه ورکړه. ادې نه بعد موږ ټول وروڼو په خپلو کې ولامبل غوټې هم ووالې. موږ ویې راځئ چې خوند والو د زندګۍ نه او د هغې نه بعد رالو زمونږ دا کمزوري قصابان چې کوم دي نو دوی لګیا شو چې راځئ دا غوښه د باربیکیو دپاره کټ کړو. بیا نیک بھائی جان چې کوم دی نو د ټولو نه ایکسپرټ کس دی په باربیکیو کې. بس د ځان سره خپل ټیم کې نو پس ته دی نه چې کوم دی نو ودود مخکې شو او جمع یې راکړه ځکه چې مونځ پرېښودن په هېڅ قانون کې هم جایز نه دي که هر څونه مصروف یې. پس هغې نه موږ ولامبل ملګرو په کویله باندې باربیکیو جوړ کړو او ملګرو وی چې راځئ اوس به ټنګ ټکور شروع کړو. نو ټنګ ټکور پروګرام پکې شروع شو. دا قربان علي ورسره چیله شوی دی میا صاحب سره شاګردي کوي. قربان علي پکې شاګردي وکړه. دا ګورئ تاسو دا جي شاګرد دی اوسه او بیا پکې هلکانو بنګړه واچوله او پروګرام ته یې چار چاند ولګول. د بنګړې نه بعد موږ خوراک وکړو او واپسي هم وکړه. ډېره مزه یې وکړه. تاسو ته زمونږ دا پروګرام څنګه ولګېده خپله رایې لازم په کمنټس کې راکړئ. د ویډیو کتو دپاره یو جهان مننه. والسلام.